که څوک غواړي د موبایل د پیل زده کړي نو دا ویډیو ستاسو لپاره. لنی اپشن دا یوټیوب کې تاسو هر قسم ویډیو پیدا کولی شئ د هر موبایل او هر قسم ریپیرینګ ته زده کولی شئ. یوټیوب سره یاد شو زما یوټیوب چینل هم شته ورشئ سبسکرایب یې کړئ. یوټیوب کې چې ورکړه موبایل ریپیرینګ یا که تا ته کوم ماډل معلوم وي نو ماډل نوم ورکړه نو دا اوس وګوره چې ډېرې ویډیوګانې دي ډېرې زیاتې دي هر قسم مشکل دی چې وي نو دې کې ستا حل کېږي په ویډیو شکل کې درته ښیي او دا زما پاره ده ورشئ دا هم درسره سبسکرایب کړئ که وخت درسره وي او که نه وي خیر ده بیا هم ورشئ. دویم نمبر باندې یو ویب سایټ دی چې هغه نومېږي آی فکس اټ دا به ورکړئ نو دا وګوره دغه یو ویب سایټ ده دې ته به ورشئ دې کې تاسو ډېر زیات د شیونه پکې زده کولی شئ. دا وګوره ریپیرډ ګایډس دې کې به ورشئ دې کې وګوره چې کوم موبایل غواړئ فون به ووهئ دې کې اوس وګوره آیفون انډرایډ کوم موبایلونه دي ټول پکې دي نو زه آیفون ګورو نو اوس وګوره آیفون فسټ او دا وګوره اولنی چې آیفون نه وته د هغې ریپیرینګ هم پکې شته ده نو ته سوچ وکړه چې هر یو موبایل پکې ته جوړولی شي. نو دا اوس وګوره دلته اوس راځي مثال ګورو 12 پرو میکس نو 12 پرو میکس کې دا وګوره بیټري څنګه بدلو دا وګوره دلته ته ښیي چې وګوره 40 ټپه دي په 1-2 ساعتو کې به یې ووشي نو دا چې کوم نوي کسان هغوی دپاره وایي چې نور بیا چې کله تا دغه کوه بیا درته ډېر زر کولی شي. نو دا وګوره دلته وګوره بیا دا میخونه به خلاص کړي بیا داسې وکړي اوس وګوره داسې درته په کلاره ښیي هر یو شی درته ښیي بیا درته وایي دا وګوره دا میخونه به خلاص کړي او داسې بیا راجیګ کړي یعنې ډېره ښایسته طریقه درته ښیي. دلته درته تیار لیکلي که پکې نشي پوهېږي درته وایم چې دا به داسې خلاصوي او داسې. نو امید مې ده چې دې ویډیو نه به هم ډېر څه زده کړي وي او نورو سره هم شیر کړئ چې زده کړه وکړي او د نورو ښایسته ویډیوګانو دپاره فکس وضابط سره اوسېږئ.